د جلال آباد ښار مربوطاتو کې د ملي امنیت ریاست موظفینو 15 تنه انسان تختونکي ونیول چې د انسان تختونې په یو شمېر پیښو کې لاس لري. د معلوماتو له مخې یادو کسانو جلال آباد ښار لوی لارو او ولسوالیو کې فعالیت درلوده. نیول شوي انسان تختونکو په خپل جرم اعتراف کړی او زیاتوي چې د انسان تختونو په یو شمېر قضیو کې لاس لري. دغه 15 کسیز ګروپ مشر سمیع الله ویل جلال آباد ښار سراپۍ کې مو خپلو ملګرو ته د ګرځېدو دنده ورکړې وه او چې چا سره به ډېرې پیسې وي هغه به مو تعقیب کړ. زه سمیع الله ولد محمد یاسین، ولدیت نور عالم، قریه ناریشهی، ولسوالي بیسود. روح الله جمیل په دغه دوران کې په راغله راپسې تقریبا 2-3 میاشتې شاوخوا مخکې خبره ده چې راپسې راله او راته راځه ګاډي کې کېنه. په ګاډي کې ورسره کېناست. نو جمیل یوه خبره وکړه چې ما د سرو چرګ راوړی. ما دا د سرو چرګ څنګه و؟ ویل دا تا چې کوم ګاډی جوړ کړې د دې په وروسته ډاله کې سړی پروت. نو دا خو موازي خبره ده چې سړی په ډاله کې پروت وي خو اختطافي. خان دی د پلار نوم یې آیات خان دی. په منداري ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما ته پاسول د قریه د هغه سره یې موضوع شریکه کړې وه او څه پروګرام یې جوړ کړی و. خو دا خو چون چې زما دغه ملګری او بس هلته راغی راز یې ما ته افشا کړ او بیا یې ما ته ویل چې داسې پروګرام کوم چې دلته یو صراف پیسې راوړي او موږ نور پروګرام جوړ کړی دغلته به د پیسې والو ډېرې روپۍ دي. زه به پرې واده وکړم او ستاسو به مې یو کار وشي. زه هغو سره شم. بیا د هغې نه بعد چې کله پروګرام جوړ شو او دوی پلان جوړ کړو نو هغه نفر هلته ورغی تعقیبي موټر کې و. موږ ته یې پلان راکړ چې تاسو به دغلته ووځئ او دغه صراف نه پیسې واخلئ. زه روح الله د عبدالله جان زوی او د نیکه نوم مې ګل عالم دی او د کندوز ولایت د دستیارچي ولسوالۍ د پایناو د کلي اوسېدونکی. فعلا په پامیلو کې خالص پامیلو کې اوسېږم. جمیل هلک د دغه کم اختطاف کیس چې کړی و د دې په حساب کې موږ د دې سره زه تلی ما ته اوسېږئ چې بس دا مازدیګر د خیره را روان شي بس صرف ما ته به دونه وویل چې دا د دې ځای ته در ورسېدو هغه ګاډي کې به ورسره کښېنئ. دا سړی روان شو رشقه کې کېناستو موږ هم ورسره کېناستو. ویلې چې موږ به په موی مبارک نه بره دغلته منتظر یستو درته. ما چې راغی بس موږ به ته خپل پیسې خپل حق به ترې والو. ښځه صحیح شو او د دې ځای نه روان شو. چې روان شولو هغه ته مې زنګ وومال چې وروره زه خو دا د بازار نه در روان شولم درلم. ویل چې بس زه موی مبارک ته راوځم او یا ولاړ یم. ویل راشه ما زه صحیح شو. کله چې موی مبارک ته ورسېدلو د موی مبارک نه بره شولو ویل زه د موی مبارک نه بره ولاړ یم. زه صحیح ده هغه باغ ته چې کومه لار ګرځېدلې شیرزي کور نه لږ دې خوا ته دغه صحیح. بیا دلته چې ورسېدلو ګاډی ودرېده. ما لوړ زه دلته کوزېږم. د ده سره پرېمو ولاړه وه سپینه او مسله یو 2 کسان ترې راکوشولو. خو 4 میاشتې مخکې چې دوی اختطاف کړی و. زما نوم دی ظفرمل، د پلار نوم مې دی خاص محمد. د سرخود یم. یو 15 ورځې مخکې دې ځای نه مې لاړم کابل اډې ته. یو ځای شو لاړم هلته باغو کې ناست یو او هلته ناست یو. دا وویل چې راشه دغسې توپنچه اخلو او ځو هلته هغې کې چې ده رشقوان سره پیسې دي هغه رشقه کې کس ناست دی او هغې پسې ځو هغې سره پیسې دي 3.5 لکه روپۍ دي او توپنچه یو کنډیوال مې ویل توپنچه زه ورته نیسم ته ډریورۍ ته کښېنه او دا بل ته نه پیسې اخلي. زه زید یم د خوږاڼه ولسوالۍ یم د ملنګ زوی یم. راپسې باغ زه مازدیګر 3 بجې و چې باغ ته وختم. کار یو 12-13 ورځې کېږي. راغو زه هلته ناست وم. زموږ یو بل انډیوال چې راشه دغه کار دی په شریک یې کوو. موږ هغه وویل چې بس دغه کار کوو چې 2 لکه روپۍ دې سړي نه واخلو دغه تومانچه راکوي راته او لاړ به شو دغه کار به وکړو ورته دلته. دا سراب دی د 2 لکه روپۍ دا به ترې والو او اختر هغه به برابر شي او دغه تومانچه چې دغه کار د تومانچه باندې وکړئ. که در سره چیړ پیړ وکړو نو
په دې پای ولې چې به در پسې منډه ونه کړي نو که به چیړې ونه کړو خو شاید یې راواخله او بس تومانچه ظفرمل ته ورکړو ظفرمل به ما ته راکړو بس ما باندې امنیت کسان راله زه یې ونیولم. نوموړي ویل چې د ښار په بېلابېلو ناحیو لویو لارو او ولسوالیو کې فعالیت درلوده او خلک به یې تختول. د یادونې وړ ده چې په تېرو 2 اونیو کې ملي امنیت ادارې 11 تنه انسان تختونکي نیولي او په دغه اداره کې تر پوښتنو لاندې دي.